د ښځو اورګازم ته د رسیدو لارې چارې. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. ذهني چمتووالی په دې معنا چې بد احساسات، بد یادونه او ناسمې خاطرې باید له ذهن څخه وویستل شي. مینه او شوق. جنسي اړیکې باید په خپل شوق سرته ورسیږي. که چیرې میرمنه جنسي اړیکو ته مجبوره شي، دا جنسي اړیکه تر اورګازم پورې نه رسیږي. لمس او پارونه. نارینه باید د میرمنې د حساسو ځایونو په لمس او پارولو سره هغوی اورګازم ته ورسوي. د جی ټکي پیدا کول. د جی ټکي د میرمنو د اورګازم حساسه نقطه ده چې باید پیدا او وپارول شي. کانډوم کارول. کانډوم په ځانګړې توګه زیږ ډوله اورګازم ته په رسیدو کې مرسته کولی شي. عمر او تجربه. میرمنې په ټیټ عمر کې ژر او په لوړ عمر کې وروسته اورګازم ته رسیږي. همدارنګه د خاوند تجربه هم مرسته کولی شي. که چیرې اړیکه روغه او خوندوره شي، نو میرمنه به د خوښۍ او رضایت احساس وکړي او اورګازم به اسانه شي. خیال او انځورول. که چیرې میرمنه د جنسي اړیکو پر مهال په خیال کې اورګازم انځور کړي او همداسې دوام ورکړي، نو ژر به اورګازم ته ورسیږي. میرمنه باید د ګډ ژوند ملګري ته خپلې غوښتنې ووایي، ځکه د غوښتنو په ویلو او د خاوند له لوري د هغوی په پوره کولو کې سره اورګازم اسانه کیږي. هورموني درملنه. ښایي میرمن یا خاوند هورموني ستونزې ولري، نو د هورموني معاینې وروسته باید خپله هورموني درملنه وکړي. میاشتې عادت پوره اړه نه لري. باید په یاد ولرو چې میرمنو کې د اورګازم ستونزه د هغوی په میاشتې عادت پورې هیڅ تړاو نه لري. جنسي مشاوره. هغه میرمنې چې له پورته لارښوونو سره بیا هم د اورګازم ستونزه پر ځای پاتې وي، هغوی باید ارواپوه ته ولاړ شي او مشوره واخلي.